سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسېږئ. بدن منیر راته ویل د تور مخ ته دې ګوره او ما سره فلم کې کار کولو ته ګوره. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. ویډیو در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. بدن منیر چې یو وخت په پښتو فلمونو کې تر ټولو مشهوره او پیژندل شوې څېره وه، د هغه په اړه چې کله له شهناز نه پوښتنه وشوه نو شهناز ورنه یو څه خفه ښکارېده او داسې څه یې وویل. شهناز د پښتو فلمونو یوه وتلې اداکاره ده. 300 نه په زیاتو فلمونو کې یې کار کړی دی او د دې ترڅنګ د ښځینه فلم سازي او هدایتکار اعزاز هم لري. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګړي علامه ده هغه هم ووهئ. هغې د بدر منیر، آصف خان او بیداربخ غوندې لویې فلمي ستورو سره فلمونو کې د هیروین په توګه کار کړی دی، خو فلم انډسټري ته د هغې د ننوتلو کیسه ډېره خوندوره ده. هغه وایي یاسمین خان چې یې فلمونو کې ولیده نو د هغې هم شوق پیدا شو چې پښتو فلمونو کې کار وکړي، خو چې کله یې دغه خواهش د ځان سره واخیستو او د لاهور فلمي انډسټرۍ ته لاړه نو بدر منیر ورپسې وخندل چې د تور مخ ته دې وګوره او فلمونو کې کار کولو ته. خو شهناز چې بیا کله کامیابه شوه او د بدر منیر هیروین به په فلمونو کې راتله نو هغې بدر منیر ته خپله دغه خبره په کوم انداز کې وریاده کړه. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ.